د پاکستان ملي سرود ته د اسلامي امارات د سرکونسل بې پروایي. له پاکستان څخه د اسلامي امارات د ډیپلوماټانو شړل د سند والي غوښتنه او د دوړو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي اغیز د اسلامي امارات د پلویانو ولسی خلکو خبرګونونه څه دي. ټول سره هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د ټولنیزو رسنیو پر بیلابیلو پلیټ فارمونو باندې یو شمیر وګړي د دې پیښې په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینو وګړو د پاکستان ملي سرود ته د درناوي نه ښودلو په اړه نیوکې کړې دي او دا کار یې د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف ګڼلی. دوی پر دې باور دي چې د اسلامي امارات واکمنۍ باید دا ډول مسلې په جدي توګه هوارې کړي او د ډیپلوماټیکو اصولو ته درناوی وکړي. د اسلامي امارات اړوند چارواکو تر اوسه پورې په ښکاره ډول د سن والي کامران تیسیوري د غوښتنو او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ځینو کورنیو کړیو کې داسې واضح دي چې اسلامي امارات کېدای شي دا مسله د ډیپلوماټیکو اصولو په ډانچه کې وڅېړي او له نورو هیوادونو سره اړیکې په پام سره وساتي. د اسلامي امارات پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې د سر کونسل د دغې کړنې ملاتړ کړی دی. هغوی پر دې باور دي چې د ملي سرود په اړه داسې عمل کول د هغوی ملي غرور او خپلواکي ښيي. ځینو یې ویلي چې د اسلامي امارات ډیپلوماټان د بهرنیو فشارونو په بدل کې باید پیاوړی دریځ ونیسي او د افغانستان پته وقار وساتي. د سن والي کامران خان تیسوري د اسلامي امارات له واکمنۍ څخه غوښتي چې د پاکستان ملي سرود د سپکاوي له امله د خپل ډیپلوماټیک کارمنان بیرته وغواړي. تېره ورځ په پېښور کې د اسلامي امارات سر کونسل د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د ملي سرود غږېدو په درناوي نه و ودرېدلی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د سند والي کامران خان تیسوري خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی. له رسنیو سره په خبرو کې کامران تیسوري ویلي څوک چې د پاکستان په عظمت باور نه لري بیرته د افغانستان ته لاړ شي. درنو لیدونکو تاسو هم خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه واخی شبي.